د خوست ولایت په شیخ زاید پوهنتون کې د 1403 هجري شمسي کال د کانکور ازموینه پیل شوه. د یاد پوهنتون مسؤلینو په وینا په دغه ازموینه کې له ټول خوست څخه 3400 له 12 ټولګیو څخه فارغ زده کوونکو برخه لري چې 3 ورځې بعد دوام وکړي. همدارنګه مسؤلینو زیاته کړه په شیخ زاید پوهنتون کې د کانکور ازموینې لپاره ټول شرایط برابر شوي او هیله څرګنده کړه چې وړ زده کوونکي به د خپل خوښې پوهنځیو ته لار پیدا کړي. د 3000 څخه د باندې زده کوونکو د بایومټریک پروسه په بشپړه توګه پای ته رسېدلې ده چې شیخ زاید پوهنتون سږ کال ظرفیت 3232 تنه محصلین جذبولی شي. بل لور بیا د ازموینې ملي ادارې چارواکي وایي د سږني کانکور ازموینې لپاره یې په هیواد کې 150,000 فورمونه توزیع کړي چې 15,500 زده کوونکي به ترې د شپې پوهنځیو په شمول لوړو زده کړو ته جذب شي او زیاتوي چې د هیڅ زده کوونکي حق به ضایع نه شي. په افغانستان کې تقریبا 150,000 فورم توزیع شوي دي. 1403 کال کانکور جذب تقریبا په ټولو پروسو کې شبانه اختصاصي او لوړ زده کړو لپاره 15,500 جذب. زه د افغانستان ټولو اوسېدونکو ته په خاصه توګه د 1403 کال کانکور قدرمنو ګډونوالو ته او د هغوی کورنیو ته دا اطمینان او ډاډ ورکوم چې هر ډول طرف به خپل حق ترلاسه کوي او د هیچا حق د کانکور په پروسه کې ترسره نه ضایع کېږي انشاءالله. د کانکور ازموینې ګډونوال د ازموینې له شفافیت څخه خوښ ول او هیله درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته به لار ومومي. الحمدلله په پوره شفافیت او بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. د استادانو او مسؤلینو سلوک زموږ سره ډېر ښه او موږ الحمدلله زه په خپله پر شا ډېر اطمینان یم. خدای دې وکړي چې خپلې خوښې پوهنځی طب ته کامیاب شي. موږ د کاري ټیم څخه ډېر خوشحاله یو چې د ټول سهولتونه یې زموږ لپاره برابر کړي او په خیر کې مې داخله ده چې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. د یادونې وړ ده چې د یاد پوهنتون مسؤلینو په وینا شیخ زاید پوهنتون به سږنی کال بېلابېلو پوهنځیو ته 3232 محصلین جذب کړي.